ترکی په مسلمان هیوادونو غږ کړی چې نور ملکونه په بیت المقدس کې د سفارتخانو له پرانیستلو منع کړي. د جمعې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان غونډې ته د ترکی بانو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو ویل په حتمي اعلامیه کې به موږ د اسلامي ټولنې لپاره د فلسطین د مسلې په مرکزی حیثیت او بیت المقدس باندې تمرکز کوو. امریکا د مې په 14مه له تل ابیب څخه خپل سفارتخانه بیت المقدس ته منتقل کړه چې پر ضد اسلامي هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د زیارت په ورځ د امریکا په هوایي ریاست کې اوسېدونکي غره 9 کیلومتره پورته ایرې شیندلې دي. ساینسپوهانو خبرداری ورکړې چې کېدای شي دا په راتلونکو څو ساعتونو کې د راپورته کېدونکو خطرناکه لاوو یوه لړۍ وي. د برطانیا په وینډزر کې د برطانوي شهزاده هیری او د امریکایي ډرامو ستوري میګن مارکل د واده تیاری روان دي. د خلیفه ورځ کېدونکي د دې واده په سحر به ځوانان موسیقي غږوي. د ډولۍ راوړلو لپاره هم تیاری روان دي. په لندن کې د جمعې په ورځ د دې واده لپاره کیک جوړېده او د زیارت په ورځ د واده تر ټولو اوږد کارډ باندې اهم کار روان و.